پښتنو دې لا گوش میکنی یا نه؟ گپ گوش میکنی یا نه؟ برابری اشرف امی طالبا چرا نجیب وطن دوست تو نکشت؟ خبر اندازه کنه ایمون پښتانه چرا تو امروز از طالب ما پښتانه اتفاق نه لري یووالی نه لري ځکه اوس لري اوس ځوان نسل لري مهرباني امروز تو چرا امروز باز عمرم تو طالب صدا داری که طالب جان راش جنده در دکم دالندگر تا مسعود نو طالب کده ماته د طالب سپایم کده ماته قبول دارم خو صحیح قبول دارم قبول کردم دا پای ته صحیح شد تو ولی مسعود رنیسی ته ماته غوښه مسعود تو ولی مسعود زنده باد وای نه زتانه سوال کوم ما خو تاسو سره ملي وحدت جوړ کړی ته ولی یو باش یو جاسوس ته زنده باد وای تر شای ولاړې اوس دې منظورونه لګوي اگر تو بیناموس جاسوس نباشی با قانون اساسی احترام داشته باشی ما با قانون اساسی خو ته ته یو بی غیرته قانون اساسی خو ته چیغي وای قانون اساسی خو چیغي وای قانون اساسی ستري محکمې خو فیصله وکړه چې ولسمشر باید پاتې شي دا صلاحیت قانون اساسی ستري محکمې ته ورکړه ته قانون اساسی معنی ایما بیرغ نه معنی ایما بیرغ ته ورنه دی چولای بیرغ معنی ته مهرباني از تو کل گپ صحیح ما او باز ما هرچی صحیح قبول داری صحیح خبره قبول داری رئیس جمهور بابت از قبول داری بالکل بابا دی مون بابا دی او بابا دی هر گپی که بابا بزنه قبول داری ګوره به چوکټه خبره مکوه به چوکټ نه هر گپی که بابا بزنه قبول داری یا نه به چوکټ ما گپ نمیزنم پښتو کی وای تا په شبه ز پوه نشم خاندي ولی د تا بابا چې ارس شوی وای هغه باندې قبول داری نداری قبولای کنه ملت بابا دی او سری محکمه صلاحیت او اجازه ورکړی دی چې څو وای مون تیار څه دیو اوس غلط خبره چې سوال درته سوال کوم تو فارسی را یاد نداری خب مهربانی این بابا تو که میگه از احمد شاه عبدالی تا کرزای پوره بیادر کشته در قدرت رسیده آیا این راست است اما بابا چې هر څه وای موږ دی ولس استاد دی غوګونیسا دا کیسه د حقیقت کړي افغانستان کې د چوکۍ دی پاره د قدرت دی پاره هر یو غیر دی ولسمشر غنینا یو هم نه درغلی چې هغه په خپل اختیار باندې کینی په ولسمشر باندې ټول په یو بل باندې کودتا کړي دا خو تاریخ پروت حقیقت وي اشرف غنی د تا بابا د تا نیکا امداد خبره کوي کنه د ملت بابا دی ملت نه आवाज ما نه تاسو نه आवाज ما د ملت بابا وایا دا په گوش کو ملت بابا ملت چیز تا ظاهر شاه ما دیگه بابا ملت نداریم گپ گوش کو چون قانون اساسی آمده بابا ملت ظاهر شاه هغه لاړ دغه اجرت کړي هغه ملت بابا وخت کې بابا اوس دا بابا ده بعد از مردنش برش لقب داد یا دیگه اونم در تاریخ ثبت شده در قانون اساسی خبره ته ما کیسه تا ته قانون اساسی معنی کیسه گپ گوش کو خنه خمار گپ تو قبول دارم چرا میگریزی چرا فرار میکنی بلی از خدا رو ما فرار نه کړه زه درته ناز یم خبرې کوم باس کوم مهرباني احمد شاه بابا عبدالی تان آدم خراب بود غازی امان الله خان تان یک ناموس فروش بود قبول داری بابت میگم چیزی که بابت میگم کسا چې ګلو واچوي تاسو کو ناموس فروش وو چې غازی امان الله خان وړاندې رپورټ شوالو غازی امان الله خان وړاندې اما تاجیک محترم اقوام رپورټ کړل تا سکاو بی غیرت او پوښوي اما لیډرانو ته ما مشرانو ته توهین وکوا غازی عالمه چی توهین میکنه بابا توهین کنه ما توهین نمیکنه ما بدل خود توهین نمیکنه مال برات نمیگم چې توهین وکي درته کومه توهین جو کی درته کومه گپای بابا ته قبول داری خیر ببینید بابا ته تو رسمش راست گپ ملت بابا ده تیار سیلیو امر ته چمتیو مونږه ورورا سوای ته چمتیو بابا امر ته چمتیو خیر ببینید بابا تو بابا قدر موافقتی بابا میگه که از احمد شاه عبدالی تا کرزای پوره کل کرزای پختون ده احمد شاه بابا باندې ما پختون ده اشرف غنی ما ته کار نه لري حالا نمی بابی فیلیت امی بابت که چند روز پیش از بغل بی تو آمد نه اینمی میگه احمد شاه عبدالی تا کرزای باندې بیادر کشه در قدرت رسیده صحیح خبره کړې خای چرا احمد شاه عبدالی تو بابا میگی زور توایم زه به ما بابا ده احمد شاه عبدالی په ډیلی باندې پایتخت کړی دی ما دی پاره بابا ده
ما تاریخ زور باندې ویاړم ور باندې ویاړم غنی بابا توهین نه دی کړی غنی بابا دا ویلي دي چې هر لیډر پښتون لیډر یو بل وګوري سا تختما باس وکا بگو شمشیر زن و بابی مست کسته زن و بابی مست بگو شمشیر زن کسته زنم تو هستی مردگو هم تو هستی کسته زنم تو هستی مردگو هم تو هستی وګوري سا تاسو چې قانون مانی ته چې قانون خبره کوي تاسو کاو نه دی منلای ته څوک یې تاسو چې قانون وایي چې افغانات ټول پورې تړاو لري ته آیا تا خپل افغانات ته احترام ساتلی تا بیرغ ونه سیزلو وګوري سا دا بیرغ د ټولو افغانانو دی تا د افغانستان بیرغ ونه سیزلو تو په کوم قانون راځي د تاجیک استازیتوب کوي خوب کردیم این بیرق کجاست دا یو ګوند ده دا د ټول ملت پورې تړاو نه لري دا یو ګوند ده دا څه شی لیکل دا دیجه چی نوشته است دا یو ګوند ده دا څه کوم دا خو ګلبدین هم لیکلی دی طالب هم لیکلی دی دا خو یو ګوند ده دا خو د ټول افغانستان عزت دی ملي بیرغ تا ته په اساسي قانون کې راغلی دي د تا بیرغ په اساسي قانون کې شته چی نشته دا ګوند دی واوره ته باید د ملي بیرغ ومنې دا څه نه بهشته دی دا زه څه کوم ته د ټولو افغانانو ملي بیرغ ته احترام ولره دا زه ته خو تا پورې تړاو لري نه ما پورې زه نه منم دا زه څه کوم واوره دا زه څه کوم دی تا پورې شخصي تا پورې تړاو لري دا د پنجاب بیرغ دی د ایران بیرغ دی دا ملي بیرغ ټول افغانانو دی دا په اساسي قانون کې راغلی دی چې ملي بیرغ باید حفاظت وشي باید ولګي هر ځای کې تا اساسي قانون کې هغه نه منې زه دا څه کوم قانون دې راواخله دا څه کوم زه دا څه کوم یک چیز دیگه برات خرنی مالک خیرلا خان آیا خیر خان شو آقا گپ گوش که امی پدرت نمیگه تو از کجا به دنیا میامدی واگوانی سا پدر دې څه کې تا پدر زیا تا زیتا خوریم پکتیوالیم او پولیس سره احتیاط کوه زه پکتیوالیم تا خوریم گپ گوش دمدار خوریه دیم خوریه ته بدې مه وایه پنچریان خو یې مونږه ماماګان دي پوه شوې مونږه پلارونې کور راوړي دي زه خو تا خوریم ماماګان دي پنچریان خوله غلطه مه خوروه خوله غلطه مه خوروه مونږ پکتیوال تا خوریونه نه یو نو تو زمن کریږي خپل خوري ته څوک وایي کنځل کې ته حرامي وګوانې څه زه پکتیوال یم د تا خوري نه یم خوري ته څوک کنځلې کوي تا مسعود نه ویلې تا مسعود وایي چې دا پکتیوالان دي مونږ خوریونه دي نو ته څنګه بیا خوري ته کنځلې کوي سلام کوم اشرف غنی ته دا سلام کوم اشرف غنی ته سلام ورته کوم اشرف غنی سلام کوه کنه سلام کوه کوا کلاس دی خلاص وي دا هیڅ معنا نه لري عکس سبا دې مسعود پاک زمت یازې درته کوم سکو دا هیڅ معنا نه لري دا څه معنا لري راشه ما سره خبرې وکړه امي پادرت کنه خالین ولا دې هر فرمان به مړ شي مړ دا غنی بابا وې دې ټکی په زور دلته ناس وي کنر وې تا دې کودتا اعلان کړ نر شزا تا سره ولا که تاجیکو دری تاجیکو حق دیم خوړلای کابل خلکو او باشا و انتحاری و مافیا و غلا و جاسوسا دا هیڅ معنا نه لري دا خو انځور ده سوال مجواب مهرباني پادرت نه وي تاسو کجا په دنیا مې آمدي واګونه سید سکو بچیا اتا دې واړه کنه انداز دی محترم تاجیک اقوام ازارا وزباک ازارا خدای دې وګونی سا اتا دی پایم په قبر کې موټاک بلډیزر راتاو نه کم بیا مې پښتونه مونږ بوله دی پایم په قبر دی بلډیزر تاو نه کم بیا راته وای چې پښتون نه وګونی سه مردګاو دا مطلب چې دنیا مې آمدي خدای معنا نه لري دا انځور ده انځور جاسوسا مردګاو دا وګوره دا بچیا پدر می پکتیوال دی مور می پنچیرای ده
پدرت پکتیاواله صحیح نه پدر می پکتیوال دی مور می پنچره ده ما مور پنچره ده گپ گوش کو ما پلار غولې ده پوه شو پنچره زه ورنه زیږولی یم گپ گوش کو ما خوریم دراز ځان نگرفتم خوریه دیم ماشینوار خریدم خوریه دیم ما بی غیرته خپل مسعود دی وای پکتیوال ایمون خوریونه دی خپل خوریونه در سره جنگي د شینوار زوی خبره اوره د شینوار زوی خبره اوره ما پلار پکتیوال ده مور می پنچره ده د شینوار زوی خبره اوره پدرت نمیاد از کجا بدیم دا وګوره بچیا پدرت نمیاد از دا کجا کومانا نه لري اشوالسیا ته جواب ورکړه اشوالسیا څه وای دا مونږ پورې تړاو نه لري وای دا خو بشان دي غلو دي غلو جواب مو بته پدرت خوريه سره جواب وکړه خوريه سره د سوال جواب وکړه په غیرتا خوريه ته څنګه کنځلې کوي خوريه ته خو لږ احترام ساته خوريه ته خو احترام ساته او به غیرت خپل خوريه ته کنځلې کوي پدرت نمیاد از کجا به دنیا میاد بسیار یک سوال است چې ما پلار نه زه په دنیا ته نه راتلم ای خیر ببینی اگه بیرق نمیادی بیرق سیرنگ چپ از کلمه جنبان تا په بیرق کې دا وایم دا ما ته د افغانستان ملي بیرق مهم ده تا بیرق څه کوم دا مادر مسلمانیت هم میخوادگاه میشه دا بیرق تا اسلام غولای ده تا اسلام پر کړای ده دین په